تازه او ښه خبر علي وزیر خوشي کیږي. د پاکستان سترې محکمې د علي وزیر ضمانت منظور کړی. ستانو چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د علي وزیر وکیل صلاح الدین نن سه شنبه په 13 د نومبر باندې VOA ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي چې نوموړی او 3 نورو وکیلانو سره د 4 لکو کلدارو مچلګۍ سره د نوموړي ضمانت تضمین شوی دی. نوموړي وویل چې لوړې محکمې 3 وکیلانو جسن سردار، طارق مسعود او امین الحق نن د علي وزیر د ضمانت په اوریدو کې ول. دوی ورته وویل چې علي وزیر پر ضد د بغاوت مقدمه نشي کېدی ځکه چې د جلسې نه وروسته نه په رینجر او نه په پولیسو حمله شوې ده. هغه وویل عدالت بیا د سپریم کورټ نه تپوس کوي چې په دغه مقدمه کې نور کوم کسان په ضمانت خوشي شي. نو علي وزیر بیا ولې بندي دی او بیا عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړ. علي وزیر د ضمانت په درخواست کې پرون په 29 د نومبر باندې چې د پاکستان سترې محکمې کې اورېدنه شوې وه، خو پرون بیا دغه اورېدنه ونه شوله. علي وزیر د تیر کال ډسمبر میاشتې راهیسې د PTM د مشرانو پر ضد جوړه مقدمه کې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي و. دغه مقدمه په کراچۍ کې د PTM د 6 ډسمبر 2020 د جلسې وروسته درج شوې وه چې په یاد مقدمه کې تور لګول شوی و چې جلسې ته وینا کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د کرکې او شرډکې ویناوې کړي دي. په دغه مقدمه کې یوازې علي وزیر په زندان کې دی او عدالت پکې د PTM مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلي غړی او د قومي جمهوري ګوند NDM مشر محسن داوړ او د نور کسان اشتهاري ګرځولي دي.